بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې چې اساسي موضوعاتو ته داخل شو او د ډراونګ اړوند کمانډونه په مخ یوسو، راځو بعضې عمومیات تر بحث لاندې نیسو چې کیدای شي د ډراونګ کولو په وخت کې یا هم هره ورځ د آټوکیټ کارونې پر وخت موږ ته هغه په کار شي. لومړی د هغې نه دی د سلیکشن خبره ده یا انتخاب. معمولا کله هم چې موږ په آټوکیټ کې یو برخه غواړو چې تغییر پکې راولو، یو آبجکټ تغییر کو، معمولا د ډراونګ هرې ټوټې ته که هغه خط دی که هغه قوس دی دغه ټول یو آبجکټ نومیږي. نو هر کله چې موږ آبجکټ وایو زموږ هدف یو ټوټه ده، هغه که خط وي که قوس وي که دایره وي که هر څه وي. نو هر کله چې موږ غواړو دې کې تغییر راولو نو لومړی باید انتخاب کړو او وروسته بیا تغییر پکې راولو. نو د انتخاب لپاره لومړی طریقه دا ده چې موږ یو آبجکټ باندې کلیک کوو او هغه انتخابیږي. فرضاً دغه خط کلیک مې پې وکړو، انتخاب شو. چې انتخاب شي په دې شکل ښکاري. ورسره فرضاً دغه قوس مې هم انتخاب کړو، دغه خط هم په دې شکل هر یو خط وغواړو انتخابولی شو. راځو دې ته فرضاً زه رنګ ورتغیروم، دغه دی بلو کلر مې دغه کړو. که غواړئ چې ډیلیټ کړئ ډیلیټ کیږي، که غواړئ چې نور تغییر پکې راولئ نو لومړی سلیکټ کوو بیا یې تغییروو. زه بیرته راځم خپل حالت ته. دوهمه طریقه د سلیکشن په هغه صورت کې چې موږ زیات آبجکټس په یو ځای غواړو سلیکټ کړو، یعنې دې نه خلاص وو چې یو باندې کیدای شي 10 آبجکټس وي او موږ یو سلیکټ کوو ډېر وخت رانه نیسي. یو ځای فرضاً زه غواړم دغه ټول آبجکټس یو ځای سلیکټ کړم، نو د دې لپاره د وینډو سلیکشن نه کار اخلو. وینډو سلیکشن داسې دی چې یو کونج کې کلیک کوو، دغه دی ماوس لیفټ کلیک مې وکړو، له هغې وروسته ماوس ته حرکت ورکوو او دلته بیا هم کلیک کوو. نو دغه ټول یو ځای سلیکټ کیږي چې دې ته وینډو سلیکشن وایي او زیات آبجکټس یو ځای موږ کولی شو سلیکټ کړو. دغه وینډو سلیکشن هم بیا په خپل وار سره په دوه ډوله دی. ګورئ، یو د ښي طرف نه چپ طرف ته که زه راشم، ښي طرف کې مې کلیک وکړو، لاندې کونج ته راځم، چپ طرف ته کلیک کوم، دغه هم سلیکشن دی. دې ځای کې که تاسو فکر وي دا د سلیکشن وینډو ته فکر وکړئ، رنګ یې شین دی. که چېرته د چپ طرف نه ښي طرف ته راځم، فرضاً اول چپ طرف کې زه کلیک کوم بیا ښي طرف ته راځم، دا هم همغه سلیکشن وینډو ده خو رنګ د دې څنګه دی، بلو یا هم آبي دی، اسمان رنګه. نو په دې دواړو کې هم فرق شته. ګورئ ښي طرف ته آبي، وبښئ چپ طرف نه ښي طرف ته آبي، او د ښي طرف نه چپ طرف ته چې راځم بیا شین دی. دې کې فرق دا دی کله چې موږ دې شکل سره ښي طرف نه چپ طرف ته راځو، په دې کې دغه وینډو چې فقط کوم آبجکټس ته ولګیږي هم هغه آبجکټ سلیکټ کیږي. ګورئ فعلا زموږ دغه یو خط د وینډو ته لګېدلی دی، یعنې پکې داخل شوی دی، یو برخه یې داخله ده. ګورئ ټول خط نه دی پکې داخل، ټول خط له دې ځایه تر دې ځایه دی خو فقط یو برخه یې داخله شوې ده. او که فرضاً دا خط هم پکې داخل کړم چې کلیک وکړم د دواړه خطونه څنګه شول سلیکټ شول. خو د چپ طرف نه ښي طرف ته چې کله راځو په دې شکل بیا هم ګورئ هماغه دواړه خطونه یو برخه یې پکې راغلې ده، کله چې کلیک کوم نه سلیکټ کیږي. هدف دا دی چې د ښي طرف نه چپ طرف ته کله چې راځو په دې شکل سره که چېرته یو برخه د یو آبجکټ هم د وینډو سره ولګیږي نو هغه سلیکټ کیږي. خو په دې برخه کې د چپ طرف نه ښي طرف ته دې کې باید آبجکټ ټول په دغه کې د وینډو کې سلیکشن وینډو کې باید راشي. که چېرته ټول په سلیکشن وینډو کې رانغلو یعنې داخل نشو نو په هغې حالت کې نه سلیکټ کیږي. ګورئ اوس دا نشو سلیکټ، خو که فرضاً زه داسې ټول په دې وینډو کې داخل کړم بیا سلیکټ کیږي. ګټه دا ده چې بعضې وخت موږ غواړو چې ټول آبجکټ سلیکټ کړو، دې ته نه ګورو چې یاره دا کوچنی آبجکټ دی دا لوی آبجکټ دی. ګورئ ډېر په اسانۍ سره مو سلیکټ کړو. ځینې وختونه پکار ده چې موږ کوچني آبجکټس سلیکټ کړو. فرضاً په دې ځای کې یو کوچنی خط دی، دغه خط
او په دې ځای کې یو بل ختم دی کوچنی. غواړو چې موږ دغه سلیکټ کړو. نو د دې سلیکشن لپاره که چېرته موږ یو په یو سلیکټ کوو هم ډېر وخت نیسي، فرضاً دې کونجونو کې دې کونجونو کې، او یا که فرضاً په دې شکل راځو ګورئ دغه اضافي خطونه ورسره سلیکټ کېږي، نو ښه به دا وي چې موږ د هغې چپ طرف نه ښي طرف ته سلیکشن وکړو. ګورئ فقط دغه دوه خطونه راغلل، سره د دې چې په وینډو کې که فکر وکئ دې خواته د اوږده خطونه لاندې او چپ اړخ ته د دیوال خطونه دا هم ورسره په تماس کې دي، خو دا چې مکمل نه دي پکې داخل، نو هغه نه سلیکټ کېږي. او دغه د کونج خطونه تاسو ګورئ دا په کامل شکل په دې وینډو کې داخل دي. ګورئ ډېر په تیزۍ سره هر ځای کې چې وي ډېر په تیزۍ سره تاسو کولی شئ چې هغه سلیکټ کړئ. فرضاً دغه کړکۍ سلیکټ کوم، یا به تاسو که زوم کوئ ګورئ ډېر خطونه 1 2 3 4، یا به یو په یو زه سلیکټ کوم، او که په دې شکل راځم نو دیوالونه ورسره سلیکټ کېږي. نو ښه ده چې دغه دی د وینډو نه کار واخلو، ډېر په اسانۍ سره سلیکټ کېږي او اضافي خطونه هم نه ورسره سلیکټ کېږي. یا فرضاً زه غواړم دغه دروازه سلیکټ کوم، نو دلته ګوره یو دغه خط دی، یو دغه ډېر کوچنی خط دی، دا خط دی. نو د دې لپاره چې دا کوچني کوچني خطونه ټول سره سلیکټ شي، نو راځو داسې په دې شکل مو سلیکشن وکړو. که غواړو چې دا دوه خطونه هم پکې را نشي، نو فقط تر دې ځایه هغه دوه خطونه مکمل نه پکې ایساروو، تر دې ځایه چې راشو نه سلیکټ کېږي، او اضافي دغه د دیوالونو خطونه هم نه شول سلیکټ. دا وه زموږ د سلیکشن موضوعات چې په 3 ډوله مو وویل. اصلا په 2 ډوله دي، یو د وینډو سلیکشن دی یا ګروپ سلیکشن، یو هم یوازینی یو آبجیکټ سلیکشن دی. خو په هر صورت موږ هغه د ګروپ سلیکشن بیا هم په 2 حصو وویشلو چې ټوټل 3 شول.